سپیم زاغی ټکر خورما هر ساعت مې نوک وهلی هر ګړی ټکر خورما که مجنون لږ دنیادار ویرانی ولیا دا لیلا په هر کې مطرح ټولولیا ژوند د هر څه په پیسو دي که وفاده او که یار دی د روزګار باید نسی هر مین له کار په کار دی زه نه تخت نه احترام له خلکو غواړم نه شاباش او نه سلام له خلکو غواړم ما دې پرېږدي خپل ژوند ته ناکامي دې زومانه کړي د دښمن کردار دې نه کړي بدنامي دې زومانه کړي نن مې ولیدو رقیب او جانان یو ځای څنګ په څنګ باندې و شرک و ایمان یو ځای د حسین د پاتې څه د یزید دربار ته راسي خلک دواړې خواوې پیایي د هر چا غاړه ورباسي چې د چا پر سر مو کور او ژوند پرې شي هر بد نوم را باندې هغه خلکو یشي د دې ننګ مني دا خلک نه وفاته د چا ګوري نه دې ښه یادوي کله نه ستړیا ته د چا ګوري لکه اور چې وي سوځلی او کړېږي لکه بیا چې په ژوند مخامخ کېږي خدای دې قرض د نادي دا سړي پرې چا باندې نه کړي سترګې څومره کړي بدنې څه کاڼې په سړي وکړي خدای دې ساتي هر سړی له هغو سترګو تا خوړلی نه دی زخم د شنو سترګو نه تنقید پر چا کومه نه له تورو څه منکر یم د هر چا خپل انتخاب دی نه له بورو څه منکر یم موږ وفاده ګاونډیو ولیدل چې د خولې ګوله یې هم برانه وړله قیمتي غمی ورکېږي او درانه خلک سپکېږي بیا دې جنګ نه راولي خدای بیا دې هېڅوک نه بارېږي چې شعور دلته راځي نو به قیامت وي ډېر سرونه به خوړلي جهالت وي هر سړی یو ځای مورید وي هر سړی لري خپل پیره زما پیر ته بیا ښکنځا کړي نه ښکنځه مه د چاپېره او فرمایش دا د اسحاق کوچوالا ناصر جان مبین جان د عصمت فولاد د رمضان او د معین اشنا د سربازو او د یوسف خلجم خاص فرمایش دی پس له مرګه څه کوم هغه مخ
هر څه باوجود مو په سرونو ګرځولې بیا هم ښار کې باد یادېږو چا مو ښه نه دي ویلې چې توهین ستا د ښایست رانه ونیسي زه چې ستا کیسه کوم رانه اوږده سي ارندان ته دي جانانه اړوم د خلکو فکر دلته ډېر بې ذوقه ګرځي سموم د خلکو فکر ستا خلاف راته که ټول ښار غږېږي زما په زړه کې دي نور هم مقام وړېږي دا په هر قیمت به اخلم زه محمود یم ته ایاز یې د جلا غوندې انسان یې وړ د قدر او د ناز یې ذوالقرنین باچا یو ته له خدایه غوښتې یاره ته په هر منځه له خدایه غوښتې حالاتو ته چې ګورم د رقیب ارادې نورې چیرې ومه چیرې راغلم د نصیب ارادې نورې ژوند په هر حال کې پکار دی ژوندی عرفه کوی سي چې سروغ او سلامت وي ناممکن ممکن کوی سي زما د زړه په درزانه دی خبر هغه زما په ستړیا نه دی خبر چې مخامخ کوم بلاو ته یم په نوم زما د په معنا دی خبر په نوم زما د په معنا دی خبر دلته د لمرو د روڼا په خلاف د خوشحالي و د خندا په خلاف را یو ځای سوي چې دا ټوله ټګان د صداقت او د وفا په خلاف د صداقت او د وفا په خلاف نه د کعبه نه بدخانه کې پرېږدي نه د په ژوند نه په هدرا کې پرېږدي دا خلک ټوله ورځ څو ته نڅي نه د په دا نه په هغه کې پرېږدي نه د په دا نه په هغه کې پرېږدي ځان مې بې کوره کړي د چا په خاطر